قدردان مبارکې شپې احتمال په دې آخر لسیزه کې په تاک شپو کې دی. د الله رسول وایي تاسو یې طلب کوئ پسې وګرځېږئ په تاک شپو کې چې هغه 21 23 15 او 29 او 29 په دې شپو کې، خاص کر بیا په دې کې په 28 کې ډېر احتمال شته. د دې هم یو څه دلایل علما لیکلی دی. خو بالاخر په دې شپه باندې تا څه پکار دی؟ په دې شپه باندې د خپل وس مطابق لومړی صدقه وکړه. صدقه پر خپل اولاد وکړه. د دې لیلة القدر په شپه باندې بازار ته ولاړ شه، 2-3 رقمه شان راوړه، یخ شان راوړه، مشروبات راوړه، میوې راوړه، سکریم راوړه. دا خپل د کور انسانانو ته ووایاست چې دا شپه په عبادت تېره کړئ. که خوب درکړئ یا وږي کېداست یا ستړي کېداست دا شان خورئ. دا ستا دپاره غټه صدقه ده. که چیرې په دغه شپه باندې لیلة القدر برابر سو لکه 83 کاله مسلسل چې ته صدقه وکړې دومره ثواب الله درکوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم روایت مې درته پیش کړي چې په آخره لسیزه کې نبی علیه السلام خپله هم شپه روڼول و ایقظ اهله او خپل فامیل بې عمره پورته کوي. دا کوم بیګانې چې زما او ستا په کور کې دي، کومې زنانې چې دي، که یا زما او ستا مور ده یا مې خور ده یا مې ورېنداره ده یا مې بیبي ده، هر څه چې ده دا ټول کال زموږ په خدمت کې تیر کړي. دغه د یوې شپې د عبادت چانس ورکړه، اوسایه که دوی دپاره د خوراک بندوبست وکړه، د دوی دپاره د څښاک بندوبست وکړه، په ډېره نرمي په ډېره خوش طبعي باندې دوی و دې عبادت ته وهڅوه. دومره مه ستړي کوه چې که د ورځې دومره ستړي کړي چې هغه د دې شپې په عبادت باندې په عبادت ولاړه یې بیدای. دومره ظلم مه کوه. په دې شپه باندې خپل د کور میرمنې، د خپل کور زنانې، د خپل کور انسانان د عبادت لپاره وهڅوئ، دعوت یې کوئ، تیار یې کوئ او په دې شپه باندې عبادت ته ودروئ. دویم په دې شپه باندې نوافل ډېر کوه. یو وارې صلات توبه وکړه، بیا صلات شکر وکړه، بیا صلات حاجت وکړه، هر څومره رکعتونه نفل چې کولی سي. او بیا په دې شپه باندې د قرآن عظیم شان تلاوت ډېر وکړه. بیا بله برخه د ذکر اذکار ته ورکړه، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نور د خدای تبارک وتعالی ذکر اذکار کوه. اخر حصه دعا ته ورکړه، نیمه ګنټه 3 پاوه دعا وکړه. د دعا طریقه دا د لاسونه داسې ونیسه، د خپل ځان څخه لږ لرې ونیسه، شروع دعا وکړه. لومړی خپل ټول اعمال، خپل ګناوې راوګرځو په دماغ کې، د هغوی اقرار وکړه، لاسونه الله ته پورته کړه، د خدای ښه حمد ادا کړه. الحمدلله رب العالمین حمد الشاکرین ملء السماوات و ملء الارض. نور څو حمدونه چې ستا په ذهن کې درځي، که په پښتو په پښتو یې ووایه. ای الله ته زموږ رب یې، د اسمانو خالق ذات یې، د ځمکو خالق ذات یې، د ټول انسانیت د ټول مخلوقاتو خالق ته یې. ای الله ته باچا یې، موږ ستا بندګان یو. داسې د خدای ستاینه وکړه. بیا په اوله حصه کې د دعا د خپل ګناهو د مغفرت خواست وکړه. الله ما ګناه کړې ده، ما هره ګناه کړې ده، زه په دې اقرار کوم، خدای ما وبخښه، خدای ما وبخښه، زما مور و پلار وبخښه، زما قریبان وبخښه. د هغه مابعده چې کوم حاجتونه لرئ هغه ټول خدای ته پیش کړه. که د اولاد حاجت لري، که د روزګار حاجت لري، که پوروړی یې، که بل مشکلات دي، که په کور کې د مریضان وي، که نور ستا د طبیعت خلاف کارونه یا په نورو مشکلاتو کې راغلی، ټول خپل رب ته پیش کړه او د هغه د حل خواست وکړه. د آخرت دپاره، د خپل اولاد د اصلاح دپاره، د خپلو بیبیګان دپاره، د خپل راتلونکي دپاره د سختو مرضو څخه د حفاظت خواست وکړه، د فقر او د مسکنت څخه د حفاظت خواست وکړه. چې څومره دعا کولی سي، دغه لیلة القدر د تېرولو طریقه هم دغه ده. په دې طریقه باندې موږ ته هم دعاوې کوي، نورو مسلمانانو ته هم دعاوې کوي، خپلو قریبانو ته هم دعاوې کوي. دغه دعا به الله تبارک وتعالی زما او ستا د مغفرت ذریعه ګرځي.